صحابه چې کله مصر فتح ک غزوه قادسیه کې عمر سے ورته فرمایل چې مدائن فتح کړي د مدائن او قادسیه په مابین عمیق بحر ده د هغه امیر وایي چې دا د امیر حکم ده خرجنا لله وقاتلنا لله زما دا عقیده ده چې خدای د پاره کزو اوتم دا او به مامور ده ما باندې ډوبای په اسبانی کینی او ورودانګ تر اخره پوری کتابونو لیکل ده چې سومم لم د شوی نه د اسونو نو هغه غوخه نه جوړو هغه انسانانو د خدای په خدای کې خو تغییر نه راځي لا يتغير ولا يتبدل سبحان ما عظم شان لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير كل يوم هو في شان چې بدر کې خدای واغنن ده ابراهيم عليه السلام ته نجات الله ورکاغه خدای نه نومشته دښمن به پتا بندیز لګي تا په تور لیس کې راواله شکر وباسه شکر چې دښمن تا د دښمن په نظر ګوري قیامت په ورځ الله تبدا پیش کو یا الله زما خو نور عمل نشته خو استاد دښمن ما ته به دښمن وي کدا الله ته پیش کو الله به مبخي او دعا وکړه چې تور لیس نه دي دښمنونه باسي او قدرمند روزانه چې تاسو راوځي ځان ته ويم تاسو اورم والله کدا دنیا چا سره وفا وکي اگر دنیا با کس پاینده می بود خو محمد صلی الله علیه وسلم تا روز قیامت زنده می بود وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم تاسو نظریه مفکوره به پریده هر سحر باید منګه تاسو درې فیصله وکړو چې زنن یم اخیری ورځ ده زما خدا عقیده ده مولاي صل وسلم دائما أبدا.